هغه الوتکې پاتې شونې دي چې د طالبانو په تیر نظام کې دلته د توبې اڅکزي په سیمه کې لوېدلې ده. د هغې الوتکې پاتې شونې اوس هم په دغه سیمه کې دا دي پرتې دي. په دغه الوتکې کې څو کسان وژل شوي دي او د دې افغان آریانا الوتکې د سقوط لامل څه و؟ راځئ په دا راپور کې وګورو. جنوري 14 کال 1998 د آریانا افغان هوایي شرکت د یوې مسافر وړونکې الوتکې دردناکه پیښه. د ژمي سړه او توره شپه وه کله چې د آریانا افغان هوایي شرکت یوې مسافر وړونکې الوتکې له کندهار څخه د هرات پر لور الوتنه پیل کړه. ویل کېږي په یاد الوتکه کې څه باندې 80 تنه مسافر ناست وو. کله چې الوتکه د هرات فضایي حریم ته ورسېده د سختو وریځو، توندو بادونو او طوفاني حالت له امله یې د هرات په هوایي ډګر کې د ناستې توان له لاسه ورکړ. پیلوټ اړ سو چې الوتکه بیرته کندهار ته وګرځوي، خو په کندهار کې هم موسم د هرات په څیر خراب وو. د الوتکې او مسافرو د ژغورنې په موخه د آریانا هوایي شرکت چارواکو پیلوټ ته د مخابرې له لارې لارښوونه وکړه چې د تیلو د خلاصېدو له ویرې د پاکستان کوټې هوایي ډګر ته ځان ورسوي او هلته ناسته وکړي. پیلوټ د لارښوونې سره سم د کوټې پر لور الوتنه پیل کړه، خو کله چې الوتکه د کوټې فضایي حریم ته داخله سوه او د هوایي اصولو له مخې یې د ناستې غوښتنه وکړه، له بده مرغه د هوایي ډګر ګروپان بند سول او افغان پیلوټ ته منفي ځواب ورکړل سو. د کوټې د هوایي ډګر د چارواکو دلیل دا و چې موږ څه خبر یو چې تاسو دلته څوک راکښته کوئ. دغه الوتکه بیرته د کندهار پر لور راتاو سوه. ماښام و چې د چمن او شاوخوا کلي پر سر ډیره ټیټه تیره سوه، خو کله چې د توبې اڅکزي سیمې ته ورسېده د الوتکې تیل په بشپړ ډول خلاص ول او د شپې په تیاره کې د یخې او شاړې مځکې پر سینه له سخت ټکر سره ولوېده. په دې خونړۍ پیښه کې د پیلوټ په ګډون ټولو مسافرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. طیاره یا الوتکه د افغانستان د دننه څخه 28 کاله مخکې د جنوري په 14 په 1998 کې دلته ایله سوې ده. د کوټې په هوایي میدان کې ودې ته اجازه نه ورکړل شول، دا چې بیرته راواپس ول پر دا ځای باندې راغله، بیا په دې باندې تیل خلاص ول. د تیلو د خلاصېدو په وجه باندې په دې ځای باندې سقوط وکړي یا رایله سول. 80 کسه مسافر چې سپارول 80 سره شهیدان سول. د دې پیښې د هیڅ یو مسافر جسد سالم ونه موندل سو او د انسانانو د بدن غړي ټوټې ټوټې پراته وو. د دې انساني ناورین درد تر ټولو لومړی د چمن پر خلکو ولګېد، ځکه د سیمې 4 تنه سوداګر هم په همدې بدمرغه الوتکه کې سپاره وو. خبریاله صافي چې ما له رالی هغه راته چې چا ځینې خلکو پر لاسو خطونه لیکلي وو، خپل اډرس یې لیکلی وو، چا په کاپیانو کې لیکلي وو. نو دا خلک د دې لپاره چې موږ د مرګ سره مخامخ یو، نو دغه د ځان لپاره چې زموږ بیا اډرس معلوم شي پیدا شي. او په دې کې 4 نفره شاوخوا لکه وچ ویل د چمن یادېدل، یو پکې بصیر ولا د حاج محمد میر ولو. حکمرانانو حکومتو ته دا وایو د ټول امت چې بندوبست وکړي، اساني جوړه کړي، نور د داسې پیښو چې دا اوس موږ کې ناست موجوده مختلف پیښې کېږي، د داسې پیښو مخنیوی وشي. آریانا افغان هوایي شرکت د دې الوتکې ټوټې او پاته شونې تر نن ورځې پورې د توبې اڅکزي په سیمه کې پرتې دي او خلک نه پوهېږي چې یاد شرکت ولې تر ننه په دې ونه توانېد چې د خپلې الوتکې پاته شونې یوسي. سمیع الله غفران، نن ویسل، چمن.